په پاکستان کې د پښتنو د کشمیریانو او د نورو قومونو حیثیت دا اوس ژوندی مثال یې در کوم. ګورئ په کشمیر کې یو کس ووژل شو، د کشمیریانو ټولې مطالبې ومنل شو. د بجلۍ یونټ چې وه په 50 روپۍ وه تقریبا 3 روپو ته یې راوسته. د وړو بورۍ چې په 4,000 وه هغه یې 1100 ته راوسته. دومره فرق یې وکړ صرف څه د یو کس قربانۍ. کشمیریان متحد دي. هغه وایي چې موږ په پیکوړو، په جلوبو، د دروغو په خبرو، په پاک سرزمین شادباد او په دا ترانو په دا شیانو نه غلطېږو. موږ خپل حق غواړو، په زور یې هم غواړو، په مزاحمت یې غواړو. ټول متحد شول. د پښتنو حال د چمن خلک له 6 میاشتو راهیسې په سړک، په ساړه، غرمه، اختر، روژه په هر شي کې په احتجاج ناست دي. 4-5 کسان شهیدان او په لسګونو زخمیان پکې وشول، مګم مطالبې یې نه منل کېږي ځکه چې هغه پښتانه دي. د افغانستان لر او بر وطن کې چې دا په دغه ویشل شوی دی، زموږ سره هغه سټیټ، زموږ لوی کور په پوله پروت دی او د کشمیر سره هندوستان په پوله پروت دی. یو خوا دا فرق دی، بل خوا دا چې پښتانه د ځان په غم نه زیات د بل چا په غم ډېر ککړ دي. بل پرون امریکا او پاکستان په خپل منځ کې د دهشتګردۍ د ختمولو دپاره یو نوی هوکړه وکړه او پرون په وزیرستان کې د یوې کورنۍ په لسګونو غړي، ماشومان، ښځې او سپین ږیري په وینو ولمبېدل. دا یې پیل دی د نوي جنګ. او پښتنو بیدار شئ، والله په بیله چې بیدار نه شئ د داسې خونړو جنګونو په تمه اوسئ چې بیا به سر او خپې ستاسې نه وي معلوم. د چمن د خلکو په ټول لر او بر وطن کې چې چیرته به د پیښه راغلې، د چمن خلکو ننګ ورسره کړی دی. د چمن خلک نن سبا ډېر په بد حال دي. په کار ده چې ننګ ورسره وکړي او ملتیا او ملګرتیا یې وکړي. داسې په وزیرستان کې هم د هغه شهیدانو لاشونه یې د سړک په غاړه ایښي دي. نو هغه د جنوبي وزیرستان ولسونه چې هر قسم پرېکړه وکړي، په ټولو پښتنو افغانانو فرض کرز ده چې هر رنګ ملتیا او ملګرتیا ورسره وکړو. مینه او مننه.